سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسیږئ. صحت مو د لوی رب څخه غواړم. نن راځو غواړو په دې اړه باندې پوه شو چې څنګه کولی شو په باور کتابتون ویبسایټ باندې کتابونه مونږه په خپله خوښه باندې اپلوډ کړو. نو راځو د باور کتابتون دغه لینک bawar.net دغه خلاصوو. دا چې کله خلاص نو تاسو سره په کروم براوسر کې همدارنګه فایرفاکس او یو سی براوسر تاسو استفاده کولی شئ. کله چې ویبسایټ خلاص نو د ویبسایټ په دغه پورتني ځای کې نوم لیکنه لیکلي دي، تاسو ګورئ چې دا ما موس ورباندې کېښوده، دغه کلیک کوو. بیا موږ ته دغه هغه راځي د فیسبوک له لارې نوم لیکنه، په دغه باندې موږ کلیک کوو. له تاسو څخه دلته ستاسو د فیسبوک د اکاونټ ایمیل یا د تلیفون شمیره او همدارنګه پاسورډ دا تاسو نه غواړئ. چې کله هغه ورکړئ نو تاسو ته دغه مدیریت خلاصیږي. په دې مدیریت باندې به کلیک وکوئ نو دا ستاسو ډیشبورډ دا معنا چې مثلا تاسو کوم اکټیویټي یا کارونه دغه ویبسایټ ته د خپل دغه رجسټریشن له مخې کړي وي نو هغه ټول دلته ثبتیږي. نو په دغه کیڼ اړخ کې وګورئ دغه بوکس لیکلی دي، دا چې داسې کلیک کړئ نو دلته اډ بوک یعنې یو کتاب تاسو اضافه کړئ، په دغه باندې به کلیک وکوئ نو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. دلته تاسو اول انټر بوک ټایټل په دې کې په دغه ځای کې تاسو د کتاب نوم مثلا لیکلی شئ. زه لیکم مثلا په عراق، افغانستان او لیبیا کې د جګړې. همدارنګه دا بیرته په ډیټیلز کې همدارنګه دلته راځم د کتاب طرز نوم لیکم، فار ایگزامپل زه افغان لیکم. نو دلته راځو انټر بوک ډیټیلز، دلته د کتاب په اړه باندې لږ معلومات لیکو. مثلا زه دغه کومه ښه ده او زه په کومه ژبه کې دغه کتاب دی، مثلا موږ دلته 3 برخې لرو، زه انګلیسي هم سره کولی شم، پښتو او دری. دغه ویبسایټ کې فی الحال همدغه 3 ژبې چې دي اکټیف دي یعنې فعالې دي. زه پښتو دغه کتاب چې ده بیا لاندې کټګوري یعنې کومې برخې کتاب ده. زه چونکې دغه کتاب د ټایټل څخه معلومیږي چې د یو سیاسي کتاب ده، نو زه هم دې سیاسي کتاب کې پرېږدم. بیا سب کټګوري هم همدارنګه راځي. مثلا تاسې دلته وګورئ زه انتخابومه ساینس، نو سب کټګوري یعنې بیا دا راځي. په ساینس کې بیا دا کتاب د فزیک د برخې ده، د کیمیا د برخې ده، د جیولوژي. نو تاسې کولی شئ خپل کتاب په اسانه باندې سلیکټ کړئ دلته. نو زه بیرته سیاسي کتابونه کوم. نو په سیاسي کتابونو کې هم موږ دغه سب کټګوریز لرو، مثلا پښتانه، لوی افغانستان، علمي، اسیا، همدارنګه ډیفالټ یعنې هغه چې راځم دغه ډیفالټ کلیک کوم. دلته راځو د کتاب دغه کور پیج یا د کتاب د مخ تصویر دغه به دلته اپلوډ کړئ. مثلا زه دلته یو تصویر به ورته خوښ کړو، یو مثلا زه همدا تصویر ورته ښیم او بیا نیکسټ کلیک کوو. انټرنیټ لیک ضعیف دی زما. ښه، چې کله مو نیکسټ کلیک نو موږ ته به دا صفحه خلاصي. دلته لیکلي دي چوز فایل، دلته به تاسې کتاب خپل سلیکټ کړئ. تاسو سره کتاب په کمپیوټر کې همدارنګه موبایل یا ټابلیټ یا هر څه کې پروت وي، دا چوز فایل به ووایه. اوس به ما هغه کتاب هغه کې سلیکټ کړئ. مثلا ما د کتاب ټایټل دا لیکلی نو زه دا هغه کومه. اوس دلته لیکلي دغه شین اپلوډ فایل، په دې به کلیک وکوئ. اوس دغه کتاب د اپلوډینګ شروع څه ده، دا 43-42% شي. داسې کله مکمل شي نو دا نښه چې ده دا شنه شي او کتاب په کامیابي باندې په ویبسایټ باندې نشر شي. نو تاسې به داسې دا وګوره کمپلیټډ، دا کتاب اوس په کامیابي سره نشر کړلی شو.
په ویب سایټ باندې. نو دا اوس به اډمین اپروف کړي، نو تاسو بیا کولی سئ خپل کتاب چې تاسو په کومه ژبه کې اپروف کړی هغه بیا دلته په ویب سایټ باندې دلته وګورئ. نو نوي کتابونه په ویب سایټ باندې دلته راځي، تاسې کولی سئ بیا هغه کتاب مثلا داسې سلیکټ کړئ، ښکته کړئ. تاسې دغه لینک مثلا بیا په میسنجر باندې کاپي کړئ، په میسنجر یې خلکو سره شریکولی سئ. هر څه باندې همدارنګه دی فیسبوک، ټویټر او دغه نور هغه هم ورکوي، تاسې شریکولی سئ. دلته ورباندې همدارنګه کمنټ او هر څه تاسې اضافه کولی سئ. نو کله چې د کتاب تاسې اپلوډ کړو نو دا اډمین لخوا کېږي. همدارنګه بېرته که تاسې وغواړئ یا په دې کتاب کې څه هغه وکوو یا نو دلته راسئ بوکس ایډیټ بوک، یعنې بېرته اضافه کاري پکې وکوو یا تعدیل پکې وکوو یا نو دلته په بیا تاسې کولی سئ چې مثلا تصویر ورته بدل کړئ، مثلا کټګري ورته بدله کړئ او همدارنګه نور تغییرات پکې راولئ. او یا همدارنګه مثلا د دې کتاب دویم جلد درنه پاتې نو دلته راتلی سئ، دا به کلیک کړئ او دلته مثلا چوز فایل به ووایه، مثلا زه دې کتاب دوهمه برخه ور اپلوډومه نو دلته به راسم اپلوډ فایل. نو دلته به کولی سئ تاسې څو جلد کتاب همدغسې په یو ځل باندې اپلوډ کړئ. مثلا یو کتاب د 10 جلده ده، 20 جلده دی یا ټوکه دی، هغه په یو ځل باندې تاسې دلته په ویب سایټ باندې په کامیابي سره اپلوډ کولی سئ. نو دا ډېره زیاته اسانه طریقه ده. له تاسو ټولو څخه هیله ده چې تاسو سره څومره د پښتو په برخه کې کتابونه وي هغه دلته په زموږ په ویب سایټ باور .net باندې تاسې خپاره کړئ. هغه ستاسو په نوم باندې همدارنګه ستاسو په رجسټر کړل سوي اکاونټ باندې هغه ثبتېږي او دا به مو پښتون قوم او پښتو ژبې ته ګډ خدمت وي، ځکه د وطن د هیواد په داخل او همدارنګه خارج کې ډېری داسې خلک دي چې هغه پښتو کتابونو ته لاسرسی نه لري، خصوصا دا به د هغو افغانانو سره او پښتنو سره چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي په هارډ فارمټ کې کتابونو ته لاسرسی نه لري. هغوی ماشومان او همدارنګه دوی به خپله وکولی سي تر څو د وطن په اړه باندې د مطالعې څخه برخمن سي او کتابونه په خپل موبایل، لیپټاپ یا همدارنګه په هر یو الکترونیک ډیوایس کې دوی ولولي یا ځان ته چاپ کړي. نو زه بیا هم له تاسو څخه ټولو څخه درنښت باندې هیله کومه چې کتابونه د دې په ځای چې ګوګل ډرایو او یا نورو کلاود ډرایوز کې تاسو اپلوډوئ یا دلته په اسانه باندې په دغه ویب سایټ کې نشر کړئ. نو د خدای دې وکړي چې دغه ویډیو کې به مو مشکل حل سوی وي، که بیا هم څه مشکل یا څه پرابلم و نو تاسو کولی سئ په کمنټ کې او یا همدارنګه د میسیج له لارې ما سره په اړیکه کې کېدلی سئ. ډېره زیاته مننه د ویډیو د لیدلو څخه.